بینجای بالا بینجا پروگرام خاطر شما بگم ماما صدیق انورگون هم رایو جنجال جوړ نکنیم تکنو دا برو جوړی کنیم یو خو چې زمونږ پښتانه په کم ځای کې وینو هلته چې کم دی جنګ جګړې هغه به خاماخه وي همدارنګې په امریکې کې چې کم دی د نازي اقبال یو شو وه تاسو سره ما تیر شوي یو ویډیو هم شیر کړی وه په کم کې چې کم د ډالرو باران په هغې باندې شوی و هغه هم ډېره زیات افسوسناک وه ځکه که موږ وګورو افغانستان کې چې کم حالات جوړ دي افغانیان درونه چې دي هغو حالات ډېر زیات خراب دي په امریکا کې چې کم افغانیان دي نو هغه په نازي اقبال چې کومې ډالرې شیندلي دي نو ډېر زیات حیران کن او سړی حیران شي چې آیا دیو دا کم قسمه ډالرې شیندلي دي بل اوس دا په سر کې تاسو ویډیو وکته دا هم داسې چل شوی دی چې کم دا پروګرام سارنج کېده نو په هغه وخت کې چې کم دی داسې څه جګړه شوې ده یا یو بل سره کسانو چې کم دی څه خولې وال دي نو په سوشل میډیا چې کم دی هغه خلکو دې لډون نه هوا ورکړې ده وایي چې آیا پښتنو چې کم دی په نازي اقبال باندې جګړه وکړه او داسې چل وشو دا مختلف قسمه خلک پسې بیا خبرې شروع کړي حالانکې دونه غټه غویمه دونه غټه قصه نه وه خو که موږ وګورو نازي اقبال باندې چې کم د ډالرو باران شوی دی نو هغه ډېر زیات حیران کن دی او په کار دا وه چې دا پیسې کمې په ډمانو شیندلی کېږي چې افغانستان ته راولېږلی شي او هلته د خلکو خدمت کم لارې کوڅې هر څه چې کوم دي خراب دي چې په هغې باندې کار شروع شي نو دا به ډېره ښه وي نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ